اوریدونکو ستړي مه شئ په دې هیله چې تاسو روغ او جوړ وئ او تر دې مهاله د صحت په کالیو کې وئ. دا د روغتیا خپرونه درته پیل شوه. په نن خپرونه کې به تاسو لپاره موږ د معدې په برخه کې خپرونه ولرو. تاسو به معلومات در وړاندې کړو چې معده څه ډول د معدې ناروغیو تر تاثیر لاندې راځي. کله چې تاسو د معدې په ناروغۍ اخته کیږئ څه باید وکړئ، او دا چې ځینې خلکو کې د دوی معده په ناروغۍ اخته کیږي عاملونه یې څه دي. د ټولو پوښتنو ته به د خپرونې په جریان کې ستاسو لپاره ځواب درکړل شي. هیله ده چې خپرونه تر پایه راسره وګورئ او د معلوماتو څخه یې خوند واخلئ. زه احسان آریان یم، د کامرې تر شا مو زیارت خان توتخیل دی او د خپرونې میلمه مو د هضمي سیستم او انډوسکوپي په برخه کې متخصص ډاکټر صاحب زرمخان زدران میلمه دی. ډاکټر صاحب له تاسو ډېره مننه کوو چې زموږ بلنه مو ومنله، وخت مو راکړ. تاسو نه هم ډېره مننه. خوښ شوم چې تاسو د خوست میاشتو لپاره دومره خدمت کوئ. انشاءالله زه به تاسو سره هر وخت همکار وم. مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ. راشم که د خپرونې پیل ته راشو، چې خپرونه پیل کړو د دې معدې په اړه که راته وغږېږئ ډاکټر صاحب چې معده څه ډول د وجود یو غړی دی، څه ډول فعالیت کوي، څه ډول دنده کوي، د وجود په کومه برخه کې قرار لري. دا او دې ته ورته ټول معلومات که زموږ د خپرونې له درنو لیدونکو سره شریک کړئ. تاسو دا ډېره ښه پوښتنه ده. معده دا د هضمي سیستم یوه برخه ده. چون هضمي سیستم د خولې نه شروع دی، ماری یا موږ ته په ساده اصطلاح سره مری چې ورته وایو، او معده وړې کولمې او سترې کولمې د دې نه مشتمله ده. معده چې ده اصل کې د بطن یا د خېټې په پسنۍ برخه کې قرار لري، د سینې په لاندنۍ برخه کې مثال قرار لري. اناتومیک شکل هغې په دې شکل ده. او د وجود د هضم سیستم وظیفه په غاړه لري. ډاکټر صاحب مننه، ژوندی اوسئ. هیله ده درنو لیدونکو چې تاسو به د معدې په اړه معلومات ترلاسه کړي اوسیږي. له ډاکټر صاحب دا پوښتنه هم وکړو چې د معدې د ناروغۍ په اړه که راته وغږېږي چې مثلا معده د کومو ناروغیو له امله کړېږي، یا د معدې ناروغۍ که په ګروپونو راته وویشي، یا مثلا د معدې ناروغي څه ډول ناروغي ده. ډاکټر صاحب که زموږ لیدونکي له دې معلوماتو برخمن کړئ. مننه. چون د معدې ناروغۍ خو ډېرې زیاتې دي. دا ځان ته یو بخش دی چې زه ټولو تاسو ته معلومه کړم، ځکه په دې باندې ډېر غټ کتابونه شوي دي، خو هغه کوم عموما ډېر چې عام دي دلته. مثال موږ اکثره خلک دې سره مخ یو، نو هغه شیان زه تاسو ته یو څه خلاصه شکل کې ووایم. اول خو راځو د هضمي سیستم برخه کې. مخکې ما تشریح کړو چې دا د معده چې دا د هضمي سیستم برخه ده. دا صرف په دې کې د یو معده رول نه لري. که خوله کې د تاسو مشکل وي دا په هضمي سیستم پر اړه لري. بعضې د هغه په انټیریور هغه پر اړه لري چې د ستوني پوزې هغه پر اړه لري، غوږ ستوني پوزې مریضانو پر اړه لري. هغه نه صرف خوله چې دا هم هضمي سیستم پر اړه لري. بعضې مشکلات چې خوله کې راځي، مثال بعضې خلک د خولې زخمونه زیات لري. دویم راځو مثال ماری ته. مثال بعضې مریضان دي چې هغه د ماری مشکلات لري او دې شکایت دغه کوي چې ما معده خرابه ده. مثال مریضان دي د سینې درد ورته پیدا کېږي، نو مریض اکثره تکلیف د ماری تکلیف لري. بیا راځو یا بعضې شیان دي چې دلته خواړه نه تېرېږي. بعضې مریضان هغوی دا شکایت ډېر زیات کوي چې مثال د خوړی څه وجې نه تېرېږي. ډېرې وجې دي چې مثال خواړه ولې نه تېرېږي. آیا د معنا اول خو موږ د مریض عمر ته ګورو چې مثال په کوم عمر کې دی، آیا دا خواړه ولې نه تېرېږي دلته معدې ته ولې نه تېرېږي. بیا هغې هغه د مریض شکایت ته ګورو چې کوم رقم شکایت، یا د خواړه کلک شیان نه تېرېږي، که کوم مایع شیان هم نه تېرېږي. که چېرته مریض داسې شکایت وکړو چې مطلب مایع شیان تېرېږي خو کلک شیان نه تېرېږي، نو موږ بیا داسې فکر کړو چې د مریض کې یا مطلب د دې په د ازوفاګوس یا د مری کې کوم آفت موجود دی. هغه باید د انډوسکوپي عملیاتو په واسطه سره
باید معلوم شي چې کوم رقم آفت دی. بیا راځو د معدې برخه ته چې هغه په معده کې کوم تکلیفونه مثال د معدې درد دی، د معدې جوش دی چې عموما د متخصص خلک دې سره مخامخ دي. د نس ګیس شو، مثال قبضیت شو، اسهال شو، دا ټول د هضمي سیستم ناروغۍ دي چې په غټه غټه چې عموما د متخصص خلک ډېر سره مخ دي. نو عموما کې دا شیان باندې څه هغه وکړو. ډاکټر صاحب ډېره مننه، ژوندی اوسئ. د معدې ناروغۍ خو تاسو راته تشریح کړه، مثلا بېلابېل برخې لرلې، بېلابېل اړخونه یې لرل. که په عموم کې د دې ټولو د ناروغیو یا مثلا په مشخصه توګه د معدې د ناروغیو په دې لاملونو راته وغږېږي چې ولې معده نشي کولی ځینې خواړه هضم کړي، یا مثلا ولې د معدې د زخم په ناروغۍ اخته کېږو، یا مثلا دې ته ورته نورو ناروغۍ چې تاسو یاد کړئ ورته اشاره مو ودرلوده، یعنې هغه لاملونه یې که راته وڅېړئ چې کوم بېلابېل لاملونه لري چې موږ په دې ناروغۍ اخته کېږو. ډېر ښه. عمده علتونه چې دي مثال ډېر چې د معدې د درد یا د معدې د زخم سبب کېږي، یو څو شیان دي چې په هغې زه به داسې یو څو خلاصه تاسو ته وښیم. چې یو خو اول قدم کې الکول یعنې شراب، نشهیي شیان، ټول نشهیي توکي مثال سګرټ، نسوار، چرس، افیون، شراب، دا ټول چې دی مثال دا د معدې د خرابوالي سبب کېږي. هغې نه راځي وروسته د انسایډ دواګانې یا هغه دواګانې د ضد درد دواګانې د اکثره خلک په خپل سر باندې د وجود د درد، د سر، د ملا، د هر قسم دردو دواګانې چې دي دا استعمالوي، نو هغه خپله د معدې د زخم سبب کېږي. بعض خوراکونه دي چې هغه هم د معدې د زخم سبب کېږي، مثلا د معدې د درد سبب کېږي، د بېشتیایۍ سبب کېږي، مثال چې په هغې جملونه موږ تاسو اکثره سره کړي شیان باید ونه خورو، باید بعض مشروبات دا لکه پیپسیان او دا شیان دا خپله هم د معدې لپاره ډېر نقصاني دي. ترخه شیان ډاکټر صاحب د معدې لپاره څنګه؟ دا یې خپله کتابونه په دې کې خپله هغه لري چې خپله د ترخه شیان د معدې لپاره ډېر نقصاني دي، تاوان لري، باید څوک یې ونه خوري. ټول ترخه شیان، نه صرف یو نیم شای د بعضې ورته وایي چې صرف مرچ، ټول ترخه شیان باید ونه خوري. ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ناروغان راځي کله چې تاسو ترې پوښتنې کوئ چې تاسو کوم درد لرئ، کوم ځای کې درد لرئ، شاید ځینې داسې ځوابونه درکړي چې د معدې له درد سره تړاو ونه لري، یا مثلا هغه لاملونه چې تاسو ترې پوښتئ چې مثلا یا علایم تاسو ورته ښایئ، نښې نښانې ورته ښایئ، هغه په دوی کې برابرې نه وي، یعنې شاید دوی د بدن په کومه بله برخه کې درد ولري، مثلا ممکن په ځیګر کې ولري، ممکن په زړه کې ولري. یعنې موږ څنګه توپیرولی شو چې معدې درد د نورو د بدن د نورو غړو سره توپیر لري؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده. رښتیا هم چې اکثره مریضان دلته راځي، اول خو باید موږ هغه مریضان چې مثال عمر یې ستر وي، مثال شکر ولري، بلډ پریشر ولري، هغه مریضان که چېرته موږ ته مراجعه وکړي چې ډاکټر صاحب ما په معده کې درد دی، لومړی باید موږ هغې ته ECG وکړو. هغه د زړه درد د حملې نه، د زړه د دردونو نه باید موږ توفیر باید په دې شکل وکړو چې مثال آیا دا د زړه درد دی که دا د معدې درد دی. آیا مریض نه پوښتنه وکړو چې تا کوم د درد دواګانې نه وخوړلې، مثال بیا موږ ته پته لګي چې دا د معدې درد دی که د هغه درد دی، کوم مخکنی تاریخچه باید واخیستو چې آیا ته تریخي که کوم مشکل نه لري، پینه که کوم مشکل نه لري. بعضې مرضونه دي چې مثال مریض درځي تو ته وایي چې مثال زه د معدې درد لرم او دا د تریخي تکلیف لري، چون دا هم هضمي سیستم کې راځي، خو د معدې د درد نه باید دا فرق ورکړل شي. مثلا بعضې وخت که مریض نه باید دا پوښتنه وشي چې آیا د درد کوم طرف کې دی، آیا کوم بل طرف ته انتشار لري که نه لري، که صرف دغه ځای کې موضوعي درد دی. که چېرته داسې و چې ښی طرف ته دردونه وو، بیا موږ د ینې یا د تریخي طرف ته فکر کوو. که چېرته داسې و چې دا درد په څنګو کو مثال یو بل بغل کو، مثال بیا موږ داسې فکر کوو چې کیدای شي د پښتورګي دردونه وي، او که چېرته په د خېټې په لاندنۍ قسمت کې دلته درد و، بیا موږ د مثانې طرف ته فکر کوو چې کیدای شي مثانه کې مشکل ولري. نو اکثره مریضان دا نشي تشخیص کولی چې دا د معدې درد دی که دا د ځیګر درد دی که دا د زړه درد دی. په دې دا باید موږ ډاکټر صاحب د خپل علایمو له مخې هغه مریض ته هغه وکړي چې دا تکلیف دی.
د معدې درد علائم څه ډول دي ډاکټر صاحب؟ اول خو مریض ته که چېرته کوم مشکل پیدا کېږي مریض خپل دا شکایت کوي چې مثال زه بې اشتهایي لرم، یعنې اشتها مې نشته. بیا وروسته راځي مثال موږ تاسې پښتو کې ورته وایي چې زړه مې ایښېږي. چون دغه زړه ایښېدل اصطلاح په کتابونو کې هم همدا شی ویلی دی چې هډوکو ته یعنې مطلب زړه مې ایښېږي. چون زړه دغه موږ تاسې د وجود یا د یو مرکز برخه ده، نو ځکه موږ تاسې زړه ورته وایي. نو دا اصل کې زړه نه دی، دا د معدې جوش دی. او کله چې د معدې زخم پیدا شو نو مریض ته د معدې درد پیدا کېږي. مریض شکایت کوي چې کله مریض خوراک وکړي، بعض وخت کې مریض خوراک وکړي درد ورته پیدا شي، بعض وخت مریض خوراک نه وي کړی په نهاره درد ورته پیدا کېږي. نو دا فرق باید ډاکټر باید وکړي چې تو ته چې د معدې درد پیدا شوی دی د خوراک نه وروسته ته پیدا شوی دی که د خوراک نه مخکې ته پیدا شوی دی. نه خوراک وکړي درد زیاتېږي که کمیږي. نو ډاکټر باید په دې نظر وکړي چې د درد د معدې درد دی که د بله برخه د کولمې درد دی، نو دا به ډاکټر معلومولی شي. ډاکټر صاحب که د خوراک نه وروسته د انسان معده په درد شي دا به خطرناکه وي. مثلا ځینې خلک د خوراکونو سره حساسیت لري، مثلا دوی یو ډول خوراک کوي په دوی باندې هېڅ اغېز نه لري، مګر چېرته بې وخته خوراک وکړي او یا داسې وشي چې دروند خوراک وکړي د دوی په معده باندې دردېږي، دا یې لامل څه بولي؟ مثلا په روژه کې داسې مشکلات ډېر راپیدا کېږي. دا چون خوراک پر بعضې شیان دي چې مثال هغه خپله د معدې د درد سبب کېږي. ما مخکې ذکر کړ چې مثال خوراکي مواد چې ترخه شیان شو، مثال زیات خوراک چون دا خپله د معدې د درد سبب کېږي. ځکه چې هر شی یو خپله یوه اندازه لري. کوم شی چې د خپل حد اندازې نه زیات شو نو امکان دی ولري چې د معدې د درد سبب وګرځېږي. نو ښه دغه دی چې مثال خوراک د خپل خوراک چې دی دا په کم اندازه وخوري او په مختلف وختونو یعنې لږ وخوري، زر زري باید وخوري. ډاکټر صاحب د معدې د جوش خبره وړاندې تاسو وکړه، پوره معلومات ورنه کړل چې تاسو وویل چې خلک نشي توپیرولی چې دا د زړه جوش دی او که د معدې. دا څه ډول ناروغي ده او ولې راپیدا کېږي؟ اصلي کې معدې جوش خو دی دا خپله ځان ته یو بخش دی چې دې ته په هغه کې جړ یعنې هغه شیان چې اکثره د معدې د تیزابیت د زیاتوالي سبب کېږي. دا خپله د معدې د تیزابیت زیاتوالي د وجې نه د معدې جوش معنی تر درېمې. خو دې علت باید څه شی وي چې مثال هغه علت باید معلوم کړی شو. چون دا یوه غټه موضوع ده، خو خلاصه به یې ووایم چې د معدې تیزاب په کومو حالاتو کې زیاتېږي. مثال د څه شي نه زیاتېږي؟ یو خو خپله یو میکروب دی چې په خپله معده کې قرار لري، د هغه د وجې نه زیاتېږي. بعضې وخت کې د معدې خوله ازادوالی پیدا کړي. کله چې د معدې خوله ازادوالی پیدا کړو دلته د معدې تیزاب نسبت مرۍ ته سخت یا کله چې د مرۍ ته بېرته راګرځي د مریض سره د معدې د سوی سبب کېږي. مریض خو داسې نشته سوچولی چې د معده مې سوځي یا د معدې کومه برخه سوځېږي. چون دا د معدې خوله لکه مخکې شاید ما اشاره کړې وي چې بعضې شیان دي چې دا خپله د معدې د تکلیف سبب کېږي، لکه نشهیي شیان شو چې دا د معدې د خوله د ازادوالي سبب هم کېږي، لکه خصوصا سګرټ او شراب دا شیان کېږي. او د وزن زیاتوالی مثال د نس خېټې زیاتوالی مثال په حامله او ښځې کې مثال دا د معدې د جوش زیات لیدلی کېږي. دا یو علت یې دغه دی. نور ډېر شیان دي چې مثال بعضې دواګانې دي چې هغه هم خپله د معدې د مرۍ د ازادوالي سبب کېږي چې هغه ته کلسیم چینل بلاکر یو قسمه یو بعضې عصبي دواګانې دي چې دا خپله د معدې د خولې د ازادوالي سبب کېږي. او مریض ته داسې مشکل پیدا کېږي چې وروسته دته د معدې جوش پیدا کېږي. بعضې وخت د جوش په وخت کې مریض ته خپله د سینې درد هم پیدا کېږي چې مریض بیا داسې هغه نشي کولی چې دته به چې سینه خوږېږي او خپله د معدې د وجې نه وي چې دته یا بیا وایي چې نن کارډیاک چیست پین چې د معدې د وجې نه د سینې درد د معدې د وجې نه د هغه د وجې نه ده چې په سینه کې کوم مشکل نه لري. ډاکټر صاحب د معدې د ازادوالي نه هدف د معدې پړسوب دی که دا بله نه؟ دا یو د دې ته بعض وخت هایټس هرنیا وایي که نه، یعنې د معدې چوره د معدې د خولې چوره کېدل هغه منابع ته وکړم چې د معدې خوله خپله یوه څه اندازه ازادوالی پیدا کړي. دا دغې خپله مرحلې دي چې یوه په کم اندازه ده، متوسطه او په ډېره اندازه باندې ده چې هغه په کم او متوسط اندازه کې بیا صرف دواګانې به خوري، پرهیز به کوي چې مثال بعضې شیان به مریض په کم خوراک باید وکړي، په مړه ګډه باید څه نه ملي. او که آخري مرحله یو هغه بغیر د عملیات نه بیا بله چاره نه لري.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. ژوندی اوسئ. که د معدې په زخم راته وغږېږي، معده ولې زخمي کېږي؟ معده خو ما مخکې ذکر کړ چې مثال ډېر شیان دي چې مثال معده د هغې وجې نه زخمي کېږي، لکه د درد دواګانې شو، مشروبات شو، د معدې تیزاب زیاتونه. خپله د معدې یو میکروب مخکې یاد کړو چې معده اچ پیلوري په نوم یو میکروب دی، دا خپله د معدې د زخم سبب کېږي. او بعضې شیانه دي چې مثال بعض وخت کې د فشار ډېر ولودي، د دې وجې نه هم مثال معده زخمي کېږي. یا مریض ته ډېر ذهني فشار پیدا شو، د دې وجې نه هم هغه ذهني مریضان چې مثال د سټرس السر وي، مثال هغه خپله د معدې د زخم سبب کېږي. نو ډېر شیان دي چې د معدې د زخم سبب کېږي. مثال بعضې خوراکونه شو چې خپله د معدې د زخم سبب کېږي. ډاکټر صاحب د معدې تیزاب چې په خپله د معدې د فعالیتونو په برخه کې ډېر مهم رول لري او ډېر مهم دي د انسان په بدن کې، په زیاتېدو او کمېدو سره یې کوم نقصانات منځته راځي؟ که کم شي څه ډول تداوی لري او که زیات شي څه ډول باید کنټرول شي؟ چون دا هر انسان چې دی بغیر د تیزاب نه هضم منځته نه راځي، چې معدې تیزاب نه لري، هغه خو د زیاتوالي او د کموالي علتونه یې مثال بعضې ناروغۍ دي یا بعضې دواګانې دي مثال چې د وزن زیاتېږي. کموالی چې کوم دی که چېرته د معدې تیزاب کم شو یا مثال ختم شو، مثل دا خپله د هغه حجرات چې د معدې په جدار کې قرار لري، د هغې د خرابوالي په باندې دلالت کوي، چې دا مطلب چې دا معده بیخي د فعالیت لوېدلې ده، کیدای شي دا په آینده کې په کینسر بدله شي که چېرته تیزاب مکمل له منځه لاړ شي. مخکې مو لږ یادونه وکړه ډاکټر صاحب چې مثلا لږ خوراک خو بار بار خوراک، بېځایه خوراک، یعنې په دې معنا چې ډېر خوراک خوړل، په دې معنا چې د سختو خوراکي موادو خوړل، او یا هم په دې معنا چې مثلا بې وخته ډوډۍ خوړل چې مونږ د شپې یادوو یا د مازدیګر یادوو، د معدې په ناروغۍ خو باندې کوم تاثیر نه لري؟ نو هر شی یو حد لري. چې مثلا مخکې ما یادوري کړې ده، مثال چې تکراري بشي، خوراک باید په خپل تقسیم اوقات باندې وخوړل شي، د خپل حد نه باید زیات نه شي. چون د شپې طرف نه خوراک چې دی هغه باید یو څه کم وکړل شي. بعضې نور شیان دي چې مثال د معدې په هغه باندې تړاو لري، باید د شپې طرف نه سره مریض بلک جګ کېږدي یا د کټ هغه چپرکټ پایې باید دا لوړې وي. نو دا شیان دي چې د معدې په هغه باندې تاثیر لري، زخم باندې خامخا تاثیر لري. ځینې خلک سملاسي د ډوډۍ وروسته ورزش کول، سملاسي له ډوډۍ وروسته غسل کول، یا سملاسي له ډوډۍ وروسته د کلک کمربند سستول او د سست کمربند کلک تړل، دا خو به د معدې په ناروغۍ باندې کوم تاثیر لري؟ دا مخکې کوم مرض چې موږ تاسو یاد کړو چې د معدې تیزابیت زیاتېږي یا جاډ ورته یا د هغه مرض چې د معدې نه بعضې شیان بېرته د خولې طرف ته راګرځي. نو دا د هغه شیانو کې بیا منځته درومي چې مطلب مریض دې شیانو نه باید پرهیز وکړي. مریض نس باید یا اصطلاح په بیلټ ورته یې موږ ته پردګاه یا کوم بل شی داسې په معده باندې ټینګ ونه تړلی شي. نو دا د تړل دا خپله د معدې د نس ټینګ تړل دا خپله د جړ د معدې د جوش مرض خپله منځته دغه یو دی. دستي ورزش باید په مړه ګډه پسې هم دستي باید ورزش ونه کړي، یو څه وخت باید سم ارام وګرځي، بیا وروسته بیا کوکي به پروا نه کړي. د اوبو مثال د غسل یاد کړو، غسل په دې باندې کومه د پروا نه لري، غسل که هر وخت یې کولی شي او څښل یې ښه دي مثال، خو د خپله حده پورې د حد نه زیاتوالی په هر شی توان لري. ډاکټر صاحب اجنبي شیان، یعنې هغه شیان چې نه هضمېدونکي دي، مثلا موږ دلته د کلکو شیانو یادونه کولی شو، د مصنوعي غاښونو یادونه کولی شو، د ستنو یادونه کولی شو چې معده نشي کولی د مختلفو تیزابو په کارولو سره هغه ټوټې ټوټې کړي او بالاخره خارج شي. آیا داسې امکان لري چې پرته له دې چې موږ پریشان وکړو په اصطلاح د بغیر د عملیاتو نه د دې امکان شته؟ الحمدلله دا هغه شیان د خدای په فضل سره دلته موږ ډېر ایستلي دي
خصوصا اکثره ماشومان چې دي د اوسپنې روپۍ دي دا ورکوي یا خوله کې نیولي او دلته تېرېږي بندېږي. دا موږ بغیر د عملیات نه رابسره شو، دا د انډوسکوپي په سره اصطلاح کېږي. هغه مریضان چې د ستنې تېرې شوي وي، میخونه یې تېر شوي وي، چون میخ یو څه پڅ دی دومره په معده کې نه ننوځي، امکان لري دغه بغیر د کوم عملیې نه دغسې هم ډک امتیاز لاره خارج شي. خو چون ستن چې شوه دغه د مریض په معده کې بندېږي، مریض په کولمې کې بندېږي، دا موږ بغیر د عملیاتو نه بیخي ډېرې ستنې راایستلې دي. یا هغه مریضان چې مثال مصنوعي غاښونه ولري، غاښونه یې خوله کې وي چې اوبه څښي یا ماړۍ خوراک سره یې غاښونه ځي معدې ته، یا اکثره خو په مرۍ کې یا د سینې په برخه په ټټر کې دي کې بندېږي، مریض ته ډېر سخت تکلیف ورکوي. بس یا بعضې مریضان دي په خوراک کې هډوکی یې تېرېږي بندېږي. دا ټول هغه شیان دي چې موږ بغیر د عملیاتو نه انشاءالله دلته راویستلی شو، دې کې کوم مشکل نشته. همداسې بریالي اوسئ ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ چې پرته له عملیاتو د خلکو هم د وړیو ستونزو ته ځواب ویلی، همداسې بریالي اوسئ. ستاسو تر څنګ نور هم مسلکه ملګري د په دې برخه کې بریالي وي. وروسته یو څو پوښتنې پاتې دي ډاکټر صاحب، لیدونکو تاسو هم ستړي کېږئ مه چې انشاءالله زموږ خپرونه یو څو دقیقې وروسته پای ته رسېږي. یو څو پوښتنې پاتې دي د درملنو په برخه کې او د وقایې په برخه کې به ډاکټر صاحب تاسو ته لارښوونه وکړي چې دا د خپرونې مهمې پوښتنې دي او مهم معلومات دي چې تاسو سره به ډاکټر صاحب زلمخان زدران شریکوي. ډاکټر صاحب د هضمي سیستم خونریزي څه ډول ناروغي ده؟ دا ښه پوښتنه ده، ډېره عامه ده. اکثره مریضانو ته خونریزي پیدا کېږي چې دې ته جی آی بلیډینګ یو اپر جی آی بلیډینګ لوور جی آی بلیډینګ دی، یعنې د مثال هغه مریضان چې وینه کوي کوي، مثال معدې درد ورته پیدا کېږي وینه کوي، یا بغیر د دې نه مثال بعضې وخت کې چې درد هم ورته پیدا نه وي، مریض راځي استفراق کې وینه کوي، یا بیخي دغه کوم استفراق چې کېږي دا بیخي په تور رنګ سره وي، مثال دا د خوراک بیخي توروالی لري، نو مریض ته داسې یو هغه پیدا کېږي چې مثال دا څه شی دی، ماته څه تکلیف پیدا شوی، نو دا اکثره د معدې د وجې نه دا غورځي. او بل لوور جی آی بلیډینګ دی، یا په غټ جوابچي کې وینه ده، که چېرته په غټ جوابچي کې وینه راتلله یا د ډک امتیاز رنګ توروالی لرو، نو مریض باید ډاکټر ته مراجعه کړي په دې شکل کې چې مثال ما په ډک جوابچي کې وینه راتلي یا ډک امتیاز توروالی لري. نو که چېرته داسې وي چې کوم لوور جی آی بلیډینګ چې ورته وي یا د ډک امتیازو کې وینه راځي، که چېرته په تور شکل سره وي نو دې نه دا معلومیږي چې مثال دا د معدې نه راغلی دی یا د هضمي سیستم یا د پاسه برخه د کولمې نه راغلی دی. او که چېرته تازه وینه وه نو بیا ډاکټر دا سوچ کوي چې مثال دا د غټه کولمې یعنې د هضمي سیستم د لاندنۍ قسمت څخه راغلی دی. او بعضې ماشومانو کې دا وینه ډېر راځي په ډک امتیازو کې، ماشومان وینه کې بیا ډاکټر ته مراجعه کوي چې دوی ورکوي، څو ورځې ښه بیا وروسته بیا کېږي. اکثره بیا پولیپ لري، یعنې یو قسم دانې دي په غټه کولمې کې، دانې لري بغیر د دې نه چې کټ نه کړل شي بیا وینه نه درېږي. او د دې ناروغۍ تشخیص تاسو څنګه کوئ او درملنه یې څنګه کوي؟ اول خو موږ مریضان چې د دوی حالت ګورو چې مثلا په کوم حالت کې دی، د دردونه زیات دي کم دي، دا شکایت څه رقم دی، هغې حالاتو ته ګورو. بعض معاینات موږ ورته اجرا کوو چې یا د وینې د لارې نامه ورته کوو یا تلویزیوني اکسرې ورته کوو. که چېرته دې سره معلومه نه شو موږ انډوسکوپي کوو. انډوسکوپي په واسطه سره چې انډوسکوپي یوه ښه معاینه ده د هضمي سیستم د مرضونو د معلومولو لپاره، هغې سره بیا ښه تشخیص کېږي. ډاکټر صاحب زلمخان زدران، زمونږ وروستۍ پوښتنه دا ده چې د دې لپاره چې د معدې په ناروغۍ اخته نه شو یا زمونږ ښه معده خرابه نه شي یا مثلا د ښو خوراکونو څخه ونه لوېږو، ځکه زموږ خلک ډاکټر صاحب د خوراکونو هم ډېر لیواره دي. د یوه ټوکه دی هم پکې دوستانو، د دې لپاره چې ښه معده ولرو، قوي معده ولرو، وقایه باید څه وي او ستاسو پیغام او توصیه به درنو لیدونکو ته څه وي؟ ټوله نه ښه خبره دغه ده چې هر انسان باید د خپل خوراک په مختلفو وختونو باندې تقسیم کړي. زیات خوراک باید ونه کړي او مکمل میدان باید خالي نه شي. ورسره ورزش باید وکړي. نو ښه طریقه دغه ده چې مثال بعضو شیانو نه دی هغه شیان چې د معدې لپاره مخکې موږ شاید ذکر هم کو، شاید بعضو اورېدونکو ته په یاد وي یا باید نه وي. مثال بعضې نشهیي توکي باید دغه نه باید صرف نظر وکړي، او لکه سیګرټ، چرس، اپین، نوام،
شراب دا ټول هغه شیان دي چې د معدې د زخم سبب کېدی نه باید دایما یو پیغام د ټولو خپل مشتریانو ته بعضې خوراکونه لکه خصوصا د سره کړي شیان شو د کباب شو چې مثال بازار کې مثال ښه نه پخېږي نه خام پخته وي غیر الکولي مشروبات دا خپله هم ښه نه دي د معدې لپاره ځکه په دې کې بعض داسې مواد شامل دي چې د خپله د معدې د زخم سبب کېږي نو دې شیانو نه باید یو څه حد امکانه پرې باید یوه ډډه وکړو. ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندي اوسئ چې موږ ته وخت راکړ د درنو لیدونکو ګڼې پوښتنې مو ځواب کړي. مننه تاسو نه هم ډېره مننه خیر سي. د هضمي سیستم او انډوسکوپي د برخې متخصص ډاکټر صاحب زلمی خان زه درنه ډېره مننه کوو چې ستاسو د درنو لیدونکو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل او تر دې دمه زموږ سره په خپرونه کې وو. دوستانو دا وه د دې اونۍ د روغتیا خپرونه چې د معدې په برخه کې مو ستاسو لپاره ځانګړې کړې وه دا چې اکثریت لیدونکو د معدې په برخه کې مشکل درلود او د دوی هغه پوښتنې چې موږ ته رالېږلې وه موږ سره شریکې کړې وه هغه مو له اړونده ډاکټر سره شریکې کړې. هیله من یم چې ستاسو د کورنۍ غړي او پخپله تاسو به د معدې د ناروغۍ څخه په امن کې یاستئ او که چېرې تاسو په کورنۍ کې داسې ناروغ ولرئ نو ژر تر ژره یې روغتیایي مرکزونو ته ورسوئ څو ستاسو په بدن کې د دغې مهمې برخې دغه ناروغي ژر تر ژره ښه شي. تر بیا چې زه سناریان او د کمرې په برخه کې زیارت خان توتاخیل ستاسو په خدمت کې راځو. تر هغې من پورې یو بخښونکی خدای سپارم. د لوی الله په امان.